د کرکټ سرسخت مینوال او د پکتیا اوسیدونکی رضاخان کاکا د سختې ناروغۍ له کبله د کوما حالت ته تللی او د یوه روغتون په عاجله څانګه کې بستر شوی دی. د رضاخان کاکا زوی لاس میډیا ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې رضاخان کاکا نن سهار د لمانځه پر وخت غورځېدلی او روغتون ته یې رسولی دی. د هغه زوی زیاته کړې رضاخان کاکا د شیخ زاید روغتون د عاجلې څانګې په آی سی یو کې بستر شوی او تر اوسه یې خبرې نه دي کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د رضاخان کاکا لپاره د بشپړې روغتیا هیله کوي او ډاډ ورکوي چې د هغه د درملنې بشپړ لګښتونه په غاړه اخلي. کرکټ بورډ د کرکټ پر ټولو مینوالو غږ کړی چې د رضاخان کاکا د بشپړې روغتیا لپاره د دعا لاسونه لپه کړي او د خدای له درباره یې د ژر تر ژره رغېدو لپاره دعا وغواړي. د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر اصغر افغان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي رضاخان کاکا زموږ د کرکټ یو نوموتی مینوال او هڅونکی دی، د وطن یو بې وسه سپین ږیری هم دی، پوښتنه او پالنه یې پر ټولو حق دی، وضعیت یې زیات وخیم دی او اوس کوما په حالت کې دی، په دعاګانو کې یاد ساتئ. بلخوا د کرکټ ډیری مینوالو او د رضاخان کاکا ملګرو د رضاخان کاکا ملګرو د هغه پر ناروغۍ خواشیني ښودلې او د هغه د بشپړ روغتیا هیله یې کړې ده.